څنګه چې تاسو ته پته ده افغانستان سبا اخرنی میچ چې کوم دی هغه د ساوث افریقا سره دی. د سریلانکا نه زموږ د ډېره غټه تمه او ډېره غټه امید و چې نیوزیلینډ به وي او نیوزیلینډ افغانستان او پاکستان به په هغه ټوپ پوینټونو کې پاتې شي او افغانستان پاکستان ته به چانس جوړ شي د سیمی فاینل کې د مخکې تګ. خو نن سریلانکا ډېره بیکاره لوبه کړې، ټول ټیم یې په 80 سکور آوټ شوی دی. د ساوث افریقا سره د افغانستان کوم میچ دی په ډېر هاي رنز سره به افغانستان دغه میچ ګټي. مثال خبره افغانستان به په 280 سکور باندې دغه میچ ګټي، کم از کم په 250 سکور به دغه میچ ګټي. مطلب چې ساوث افریقا 300 سکور وکړي نو افغانستان به 15 اوور وکړي یا 15 اوور وکړي راړي. دا خو ډېره ناممکنه خبره ده. نو دومره غټ مشکل د استرالیا د میچ د میول وروسته افغانستان ته پیدا شو چې افغانستان ریټ دا ټیم په ماینس کې دی، د پاکستان ریټ دا ټیم په پلس کې دی. خو پاکستان ته هم ډېر زیات مشکل دی. پاکستان که خپل میچ په ګټي نو هغه ته 10% چانس شته، خو 10% چانس دی چې پاکستان به کم از کم د خپل میچ چې کوم دی هغه به مطلب چې 300 سکور ورته بل ټیم وکړي نو پاکستان به کم از کم په 10 اوور کې راځي. یا پاکستان 300 وکړي بل ټیم به مطلب په 16 شلې باندې اوټ کوي نو داسې چې دغه شي. نو پاکستان هم مشکلاتو کې سره مخ شو په دغه میچ سره چې نیوزیلینډ وګټي او سریلانکا وبېلي او افغانستان ته هم ډېر زیات مشکل جوړ شو. افغانستان خپل ګټلې میچ راوغستو او استرالیا ته په لمن کې ورواچو. اوس په افغانستان په سیمی فاینل کې به سبا نه میچ افغانستان بللم به نو په افغانستان میچ ډېر په خط پوزیشن به ګټلې وي چې کله د میکسول دوه کېشنه ډراپ شو نو افغانستان به میچ ګټلې وي. خو سبا نه میچ لپاره افغانستان دغه سکواډ څخه کوم چې عظمت الله عمرزي کوم بالینګ وکړو په نوی بال باندې ډېر بهترین بالینګ وکړو. مجيب رستو راغی خو زم چې سبا نه میچ کې مجيب لري کې بالکل فرش بالرانو ته ډېر زیات ضرورت دی. د افغانستان سپین بالرانو کې کدرې بالرانو ته موږ ګورو محمد نبی، راشد خان، نور احمد، دغه درې ونه سيدي او سبا د مجيب په ځای باندې کوم تاسو وګورو مجيب فرفام هغه نه خنه دی په دې ورلد کپ کې ډېر وکټ هندي اغستی. سٹارټ کې د نوین الحق او د عظمت الله عمرزي بالینګ ډېر بهترین کیږي، ډېر خسته او سنگي کیږي او چې وسره د مجيب په ځای باندې فضل حق فاروقي شي نو افغانستان دغه فرش بالینګ باندې زیات مضبوط شي. نو سبا د میچ لپاره دعاګانې کوي چې افغانستان په خر نیټ باندې وګټي. افغانستان تر دې دمه په ورلد کپ کې ډېره ښه کارکردګي کړې ده. افغانستان سیمی فاینل ته هم نه وځي. افغانستان د ټیم د کومه توقع زموږ په ذهن کې و چې دومره میچونه به افغانستان ونه ګټي. دا هم د افغانستان لپاره غټه خبره ده چې څلور ون ډے میچونه په ون ډے ورلد کپ کې وګټل. دا هم د افغانستان لپاره یو فخر او د عزت خبره ده. کو تاسو هم د افغانستان په دغه څلور ون ډے باندې خوشاله شئ چې افغانستان په دې ورلد کپ کې څلور ون ډے میچونه وګټل. را روان ورلد کپ ته افغانستان ټیم ان شاء الله نورم مضبوط شوی، نورم سترنګ شوی، نورم ینګ لوبغاړي راغلي. پدرانو ټول د کانو خبر فهم شو کړی تر اوسه پورې نو خپل اتلان سپورټ کوي دي. نو که تاسو هم د افغانستان په دغه څلور ون ډے میچونه باندې خوشاله شئ وي چې افغانستان په دغه ورلد کپ کې څلور ون ډے میچونه وګټل، ډېر ښه اپډیټونه وکړل، نو تاسو هم دغه ویډیو زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او خاص کر دغه ون ډے میچونه لپاره د سره شیر کړئ چې افغانستان څلور مهمه کارکردګي په دغه ورلد کپ کې کړې دي. د ویډیو کتلو ډېر مننه. زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او زموږ پیج د سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور کې تازه معلوماتو لپاره نور خو خلري د الله په امان.